که دغه څو کارونه کوئ ضرور به پرې خواشیني شئ. لومړی د راز ویل. رازونه هیڅ چاته مه وایاست. له ملګرو سره دا خیانت مه کوئ. که مو د ملګرو راز ونه ساته بیا باور تر باندې ډېره مشکله وي چې ویې کړي. کله چې د ملګري په باور لوبې او خیانت کوئ معنی یې دا ده چې د ملګرتیا وړتیا نه لرئ. دویم د شخصي مسایلو په اړه خبرې کول. که هر ځای د خپل شخصي ژوند په اړه خبرې کوئ او هغه یوازې د خپل زړه درد بولئ نو خامخا به پرې یوه ورځ پښیمانه شئ. ځان ته به ستونزې جوړې کړئ او خپل عزت به هم تر پوښتنې لاندې راولئ. دریم د خلکو له قضاوت ویره. که د خلکو په خبرو پسې وګرځئ هیڅ ښه پایله به ترلاسه نه کړئ. ځان ته به وایاست چې که مې د خلکو خبرې هسې خوشې چټي بلبلالې بللې وای نن به دومره شاته پاتې نه وای. څلورم زیات خوراک کول. وای که ډوډۍ پردۍ ده خېټه خو مو خپله ده. هغه کسان چې مړښت نه لري ورو ورو یې زیات خوراک په عادت بدلیږي. زیات خوراک مو چاغوي، د معدې مشکلات، شکر ناروغۍ، د وینې لوړ فشار او نور امراض درته پیدا کوي چې وروسته به بیا پښیمانه یاست پرې. پنځم د فرصتونو ضایع کول. ژوند تجربه ترلاسه کول دي. ځینې فرصتونه ممکن په ټول ژوند کې یوازې یو ځل په لاس درشي. که یې مس کړئ ټول ژوند به بیا پرې خفه یاست. شپږم په ځان کنټرول نه لرل. که د غوسې په وخت کې کوم بد عمل یا خبره وکړئ خامخا به وروسته پرې پښیمانه شئ. غوسه یوه طبیعي مسله ده. هڅه وکړئ چې په دې وخت کې ځان کنټرول کړئ. که ځان کنټرول نه کړئ په کارځای، کور او بل هر محیط کې ځان ته بیا ستونزې جوړوئ. اووم د خپلو علاقو پرېښودل. هغه کارونه چې مینه ورسره لرئ هیڅ وخت یې مه پرېږدئ. همداسې کارونه ستاسې د پرمختګ لامل کیږي. که ورته شا کړئ یو وخت به خامخا بیا پرې خواشیني سئ. اتم کورنۍ ته وخت نه ورکول. دا یو ډېر مهم مطلب دی. کورنۍ او د کورنۍ غړو ته وخت ورکړئ. کورنۍ د فرد تر ګردو لویه شتمني بلل کیږي. د اولاد لپاره بل هیڅ دومره په زړه پورې نه دي لکه له مور او پلار سره د وخت تېرول. ډیر د ژوند په چارو کې ځان مه لاهو کوئ. کورنۍ ته وخت ورکړئ چې وروسته بیا پر پښیمانه نه شئ.